د عبادت څه شی دی؟ عزتمندو عبادت عاجزۍ ته ویل کېږي او عبادت خوارۍ ته ویل کېږي او عبادت دې ته وایي چې بنده د الله رب العالمین په مخ کې ځان ډېر زیات کمزوری وګڼي چې د الله په مخ کې زما څه حیثیت دی، زه الله ته ودرېږم خواري او محنت کوم خو چې زما د عبادت او بندګي د الله په نسبت باندې قابل قبول ده او که نه د الله یې قبلوي او که نه یې قبلوي. الله دې زموږ دا ټوټه پوټه اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. عزتمندو د دې د قبولیت سوچ وکړو. او په اصطلاح د شریعت کې علامه ابن قیم رحمه الله علیه د عبادت تشریح کړې ده چې غایت الحب مع غایت الذل، ډیر زیات محبت د الله سره د ډیر زیات عاجزۍ سره دا عبادت دی چې الله سره ډیر مینه او ډیر عاجز الله رب العالمین طرف ته، نو دا اصل عبادت دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه عظیم امام دی او بشماره کتابونه لیکلي دي. هغه په د عبادت باندې وړوکی غوندې پمپلیټ لیکلی دی کتاب العبودیه، او هغه د عبادت په یو فقره کې تشریح کړې ده. هغه فرمایي چې اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. عبادت څه شی دی؟ دا د هر یو هغه نیک عمل نوم دی چې د الله تعالی خوښ دی او الله پې رضا کیږي. عبادتو د هر هغې عمل نوم دی چې د الله رب العالمین خوښ دی او د الله د رضا ذریعه ګرځي، که هغه مونځ دی، که روژه ده، که حج دی او که زکات دی، که خیرات او صدقه ده، که انفاق فی سبیل الله دی، خو هر هغه کار چې د الله سره مینه ده او الله یې خوښوي او الله پې رضا کیږي. علامه ابن قیم رحمه الله علیه د ایاک نعبد و ایاک نستعین په تحقیق کې لیکلي دي عزتمندو چې د عبادت او د بندګۍ 15 قسمونه دي، 65 قسمونه دي د عبادت او د بندګۍ. او هغه فرمایي چې 15 قسمه عبادت خو د زړه دی، ستا دا زړه چې په دې بدن کې عزتمندو ډېره ښکلې ټوکړه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې په دې بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دې بدن کې دننه یو وړه غوندې ټوکړه ده چې هغه زړه دی. که دا ټیکو نو دا ټول بدن صحیح دی، او که دا زړه خراب شو نو دا ټول بدن خراب دی. د دې وجې نه عزتمندو د انسان نه چې ډومبنی کله ګناه وشي نو د دې ډومبنی اثر د انسان په زړه باندې کېږي. کلا بل ران علی قلوبهم، زړه تور شي. د دې ګناه ډومبنی هدف دا زما او ستا زړه دی، نو چې زړه تور شو نو د دې نه د الله معرفت ختم شو. کومه موضوع چې موږ په معرفت الهي باندې پرون بیان کړې وه، بیا د الله رب العالمین معرفت ختم شو، د الله پیژنګلو ختمه شوه، د الله تعالی مینه او محبت د زړه نه ووتو او د الله تعالی یرم د زړه نه ختمه شوه. نو علامه ابن قیم فرمایي چې 15 قسمه عبادت خو د زړه دی. د عبادت یوازې مونځ او روژې ته مه وایه، د دې زړه لومبنی عبادت عزتمندو دا دی چې په دې زړه کې به د الله مینه او محبت پروت وي. الله دې زموږ د خپل رب سره او د خپل پیغمبر سره مینه او محبت پیدا کړي. مینه او محبت به ستا په زړه کې پروت وي د الله سره. او عزتمندو هغې عابد له عبادت ډېر خوند ورکوي چې دی د خپل معبود سره مینه او محبت ساتي او عبادت کوي. او چې په زور دی راوستی دی او په جومات کې دی ودرولی د هغې عبادت به څه خوندي؟ یو سړی ته په زور جومات ته بوځه او د لاس نه یې ونیسه. یو کس خبره کوله وایي ما یو د الله بنده جومات ته بوتو او دس مې په زور باندې وکړو چې الله ته ودرېږه. نو وایي چې هغه ودرېدو نو وایي ما ته یې ویې چې تا خو زه راوستم او ودې درولم خو دا خوله به راله څوک کولاوي؟ خوله نه کولاوه. عزتمندو دا ډېر لوی مقام دی چې بنده ته الله دا مرتبه نصیب کړي چې دی عبادت د الله کوي خو د مینې او د محبت سره. الله سره مینه ده دې زړه کې، الله رب العالمین یې خوښ دی په زړه کې. علامه ابن قیم فرمایي چې ړومبنی عبادت عزتمندو دا د زړه دا دی چې الله سره مینه پیدا شي. د دنیا دا ټولې مینې چې ته ډیلیټ کړې د زړه نو د الله مینه به ته بیا ننوځي. خو چې دا زړه د الله د مینې او د دنیا د مینې او د محبت نه ډک دی، د ښځې او د بچو د مینې او د محبت نه ډک دی، نو دې ته به د الله مینه څنګه لاړه شي؟